دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقو چې کله به ورته یو مسله ګرانه شو دا ذکر دی استغیث کله د باندې سخت راشي دا ذکر ورب الکعب داسې ورته الله دا سختي اساني کي کنه چې ته به حیران شي دا ذکر به جوه ساته یو فائدې ته منځ کې ذکر کوم ګوره امام ترمذی دا حدیث راوړی موږ بل اسکارو په درسونو کې تفسیری خبرم کړو انس بن مالک رضی الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر كلا تشوف رسول صلى الله عليه وسلم من يسسخر على قال ويبه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اي حي اي قيوم ذاتا ستا پر رحمت سره دستا نمرسته غواړم دا به رسول صلی الله علیه وسلم په سخته کې یاد بشي ده کنه ګران دی څه دی یا حي یا قیوم برحمتك استغيث کله د باندې سخت راشي دا ذکر ورب الكعب داسې ورته الله دا سختي اساني کي کنه چې ته به حیران شي دا ذکر به جوه ساته یا حي یا قیوم برحمتك استغيث دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقو چې کله به ورته یو مسله ګرانه شو دا ذکر دی لا تأخذه سنة ولا نوم هغه ذات دی چې نه رانیسي هغه لره پرکالی او نه خوب سینه هغه پرکالی ته ویلی کېږي هغه د خوب هغه اولنۍ مرحلې ته ویلی کېږي که داسې موږ ووایو ولا نوم نو دواړه یو مطلب نه دی که سړی چې سینه هم خوب ته وایي او نوم هم خوب دی نه صحیح د خوب په زمره کې راځي او دا سینه اولنۍ سر ته وایي په عربۍ کې او دا نوم هغه جوور خوب ته وایي نو په رب العالمین باندې معنی دا په رب العالمین باندې هیڅ قسم خوب نه راځي دومره خوب هم نه راځي لکه څنګه چې هغه د انسانانو باندې راځي هغه ابتدایي مرحله دې نه الله پاک دی معنی دا چې دنه خبره دا پرته الله نه غافله کېږي د دې مخلوق نه سبحان الله دا ګوره د ټول آیت دی یو بل سره تړلی شوی دی که زه به دې خبرې شروع کړم تفسیري که نه نو زما په شان کمزوری بنده د الله په توفیق سره په دې باندې یو هفته مکمل خبرې ته کولی شي دا موږ خبره مختصر کوو دا ټول دی یو بل سره تړلي وی الله ژوندی دی او قیوم څه معنی ده نظام چلی نو خوب پې نه راځي نو په کار هم داسې ده چې نظام چلی چې باغه خوب نه راشي ځکه چې په نظام چلوونکي چې خوب